دا روټۍ زه تیاره کړه، اوس به واړه راشي اوږې به وي. مورې روټۍ تیاره ده، بس چې څنګه راشي بسم الله پرې کوو. یا الله توبه. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بخیر راغلی چې بخیر راغلی. یا جینې نور خبرې به بیا کوو، روټۍ تیاره ده، راواشه مونږ موږ شو ستاسو انتظار هم کوو. مورې روټۍ خو مونږ هوټل کې وخوړه. وا دې اورېدو دوی روټۍ په هوټل کې خوړلې ده او ته سلامونه یې چې مونږ ته یې اچوي ځان یې راته خوږ کړی دی. او یا جینې تا خو ویل چې زه د پلار کره ځم او تا هلته په هوټلونو سروئ. یا مورې ته ولې ځان لړه خورې؟ چې روانه ده نو د خانه ده، که دې ښه وي نو ښه ده بیا ځان سره ګرځوله، که څوک خبر شو نو د خلکو د پیغورونو نه به خلاص نه شو. او زموږ په خاندان کې داسې چا کړي دي ښځه ذات او هوټلونه؟ توبه خدای توبه. مورې چل داسې و چې بس چل ول پرېږده، خبرې ډېرې او سر یو. صفا راته ووایه چې زما د ښځې سره کار نشته دی، خپله شړی او خپله به شړو. یا بېبي اخ مې راته بابا فون کړی چې رښتیا را باندې څه لپاره وې؟ ټلیفون ته دې غوږ ایښي خو چې ټنګ نارېږي نو روانه شي. ګوره ناصره دا جینۍ به پوهه کړي چې ښځې له یا کور دی یا ګور دی، د بازارونو او د هوټلونو نه دې منې شي. ته خو په ځان نه پوهېږې، خو دا خلک به په مونږ پورې خاندي. او په دې به هم پوهه کړي چې خپل تعلیم په مونږ نه خرڅوي، څوک چې څه دي ځان نه وایي. مورې زه روټۍ راچوم، دوی خو په هوټل کې وخوړه. ناصره ته کله راغلی؟ ما پرېږده، دا راته ووایه چې ته چېرته وې. زه خو همدلته یم، هم په دې کور کې. زه خو چېرته هم نه یم تللی. ویم چې کومو سوچونو کې ډوبه یې. سوچونه؟ ما ته خو خپله هم پته نه لګېږي. زه خو په سیلۍ کې لکه د الوتونکې باڼې روانه یم چې نه مې مزل شته او نه منزل. څه خبر چې زه چېرته یم؟ ښکاري چې وخت مې بیدار دی، ښځه مې جوړې شاعره شوه. ناصره ته هر وخت ډېر خوشحاله او ډېر فرش یې، چې دا ولې؟ وایي چې یو سړي بل له دعا وکړه چې خدای دې کور ودان کړه، نو هغه ورته ووایي چې داسې مه وایه، داسې وایه چې خدای مې زړه ودان کړه. خوشحاله به نه یم، کور مې هم ودان دی او زړه هم. ناصره بیا زه ولې دومره تنګه یم؟ تاسو ولې دومره فکرونه وړی یم؟ ناصره زما په زړه باندې خړې ورژې اوړي راوړي، زړه مې لکه د غار غټ کاڼی پروت دی. تا ولې تاسو ولې دومره تنګه یم؟ پلوشې ګوره داسې خو هر یوې جینۍ سره کېږي. زړه پورې خلک، هغه خلک چې ستا هر یو ناز به یې اوچتولو، نن ټول تا نه پاتې شول. زړه خو به دې تنګېږي که نه؟ هسې که یو خبره درته وکړم خفه کېږې خو نه؟ هغه څه؟ ګوره ته زړه نه ډېره تنګوې، خو خدای شته چې زه خېټې ډېر زیات تنګ کړی یم. د الله په نوم که سلب خوراک دې راوړو نو بچو له به دې دواګانې وکړم بیبي جي. یاره خو نه ډېر استازي زر خبره په بله واړی. زه ځم چې د ډوډۍ بندوبست درله وکړم. شابه زر ورشه زر ډوډۍ راوړه.